بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مشي، وخت مو بخیر. په مراډول حریت رادیو څخه تر دې مهاله مهم ورسې خبرونه ده، خو پیل کې د مهم خبرونو سرټکی واوري. د سالنګ لویه لار نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند وایي ټول باید د نظام بقا او پیاوړتیا لپاره ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي. اقتصادي مرستیال وایي افغانستان کې د نشه توکو تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسیدلې ده. اسلامي امارت په چابهار بندر کې د اقتصادي استازولۍ دفتر پرانیزي. له هیواد بهر نړیوالو خبرونو کې به واوري چې ایران یو تن اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. بیا هم ستړي مشئ. نن دوشنبه ده د 1445 هجري قمري کال د شعبان میاشتې 22 او د 1402 لمریز کال د هوتیاکب 14 چې د 2030 زیږدیز کال د مارچ له 4 منېټې سره سم لري. بشپړ خبرونه واورئ. زه ځلاند یم. د سالنګ لویه لار نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. ټولګټو چارو وزارت په خپل ټویټر له یوې خپرې شوې ویډیو سره لیکلي چې د سالنګ لویه لار یو لاین نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د وزارت ویلي چې نن په سالنګونو کې اسمان نیمه ورځ دی، ورسره د اورښت امکان هم شته چې د واورې طوفان د بیا پیل په صورت کې به د هیوادوالو له ځاني او مالي زیان څخه د خوندیتوب په موخه بیرته وتړل شي. د یاد وزارت مسؤلینو په دې لاره له تګ راتګ کوونکو مسافر غوښتي چې د سفر پر مهال له احتیاطه کار واخلي، ګرمې جامې واغوندي او ترافیکي قوانین په بشپړ ډول مراعات کړي. د یادونې وړ ده چې د هیواد شمال ته دغه لویه لار په سالنګونو کې د سختې واورې او طوفان له امله له تېرو 4 ورځو راهیسې د تګ پر مخ تړل شوې وه. رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند وایي ټول باید د نظام د بقا او پیاوړتیا لپاره ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د ریاست الوزراء اړوند ادارو کې د چارو لا چټکتیا، اداري چارو کې د ځنډ مخنیوي، د همغږۍ زیاتوالي او لا سیاسي روڼتیا رامنځته کولو په موخه غونډه شوې. ارګ په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د غونډه کې رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند ویلي چې ټول باید د چارو لا ښه انسجام په مخ خپل مسؤلیتونو ته متوجه اوسي. ملا محمد حسن اخوند زیاته کړي مسؤلین باید له مراجعینو سره نیک چلند وکړي او پر وخت د هغوی کارونه ترسره او د خنډ او ځنډ لامل یې ونه ګرځي. نوموړي د ټولو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې چارو کې له عدالت او احتیاط څخه کار واخلي او د بیت المال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. رئیس الوزراء دغه راز ویلي نړۍ په فلسطین کې له خلکو سره روان جنایتونه نه ویني، خو په افغانستان کې د بشري حقونو په نوم جعلي ادعاوې کوي. دا څرګندونې پر داسې مهال ورکول کېږي چې په وار وار د بشري حقونو تش په نوم مدافعینو افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو د نقض تور پورې کړی دی. خو اسلامي امارت بیا دا ډول تورونه رد کړي او هغه یې د اسلامي امارت پر وړاندې یوه تبلیغاتي دسیسه بللې ده. خبرونه مو دوام لري. اقتصادي مرستیال وایي د نشه توکو تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسیدلې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د ملګرو ملتونو د نشه توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچي سره کتلي او په دې برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې په راتلونکو ګډو همکاریو خبرې سرې کړې دي. ملا عبدالغني برادر اخوند په دې کتنه کې ویلي اسلامي امارت د تېرو څه باندې 2 نیمو کلونو پر مهال په افغانستان کې د نشه توکو د کښت او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړي چې اوس مهال د تولید او قاچاق کچه نږدې صفر ته رسیدلې ده. ښاغلي ملا برادر اخوند زیاته کړي اسلامي امارت په زرګونه په نشه توکو رودي د درملنې په موخه راټول کړي او د کاري زمینې برابرولو لپاره یې ورته حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پیل کړي دي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وزیر وايي افغانستان د جنوبي اسیا بازارونو ته د ترکمنستان لپاره یوه مناسبه لاره ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د ترکمن باشي بندر څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې ترکمن باشي بندر د خزر حوزې هیوادونو سره د افغانستان ترانزیت لپاره یوه مهمه لاره ده. نورالدین عزیزي همداراز ویلي افغانستان هم د جنوبي اسیا بازارونو ته د ترکمنستان لاسرسي لپاره مناسبه لار بللي. نوموړي زیاته کړي افغانستان او ترکمنستان مناسب جغرافیایي موقعیت لري چې له دې موقعیت څخه په استفادې به د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې مهم رول ولري. ښاغلي عزیزي ویلي هڅه کوي چې د هیواد ترانزیت سکتور له دغې لارې څخه پوره استفاده وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د افغان ترکمن د سوداګرۍ نښلولو لومړنی کنفرانس پرانیستی. د افغانستان تولیداتو محصولاتو نندارتون د افغانستان او ترکمنستان خصوصي سکتور دوه اړخیزې ناستې او دواړو هیوادونو له چارواکو سره د دوه اړخیزو اقتصادي پراختیا او سوداګریزو ناستو کې د ګډون لپاره ترکمنستان هیواد ته په سفر تللی دی. اسلامي امارت چابهار بندر کې اقتصادي استازولۍ دفتر پرانیزي. د اسلامي امارت د اقتصاد وزارت پلاوي د ایران د چابهار بندر څخه په لیدنه کې د ایران د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکي او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت په پلان کې لري چې چابهار بندر کې د اقتصادي استازولۍ دفتر پرانیزي. کتنه کې دواړو لورو د سوداګرۍ او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت تخنیکي پلاوي څو ورځې وړاندې ایران ته سفر کړی چې له ایراني لوري سره به د چابهار بندر له لارې د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پراختیا او اړوند نورو مسایلو خبرې اترې ولري. د کابل امنیه قمندانۍ وايي امنیتي ځواکونو سروبي ولسوالۍ کې یوه اندازه وسلې او مهمات نیولي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې امنیتي منصوبینو یې د پلازمېنې کابل سروبي ولسوالۍ په اړوند سیمو کې مختلف ډول ماینونه، یو میل ثقیل په سلګونو پایره مرمۍ، سوپایي مخابرې او نور نظامي تجهیزات کشف او ترلاسه کړي دي. په ورته مهال امنیه قمندانۍ ویلي چې د نیول شوو وسلو نظامي تجهیزاتو په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د یادونې وړ ده چې د وروستیو کې امنیتي ځواکونو په ګڼو ولایتونو کې د کشفي اپراتیفي راپورونو پر اساس ډېر شمېر سپکې او درنې وسلې کشف او ترلاسه کړي دي. د قانونو وزارت ویلي له شبرغان مزار ته د ګازو نلۍ کې جوړېدو چارې 83 سلنه بشپړې شوې دي. د قانونو پټرولیم وزارت ویلي له شبرغان څخه تر مزار شریف ښار پورې د ګازو نلۍ کې د جوړېدو چارې 83 سلنه بشپړې شوې او پاتې چارې به یې ډېر ژر بشپړې شي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د ګازو دغه نلۍ که 95.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د رغولو لپاره اسلامي امارت 609 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. یا د نلۍ که چې په 4 ساعتونو کې د 1.5 میلیون متر مکعب ګازو د لیږد وړتیا لري، د رغولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سم د افغان انجینرانو له لوري پرمخ وړل کېږي. له دغو ګازو څخه به په مزار شریف ښار کې د برېښنا غزن پر پاور، د ښیښو جوړونې کارخونې او په صنعتي پارکونو کې ترې ګټه واخیستل شي چې افغانستان به د ځان بساینې خواته نږدې کړي. اوس مهال د شبرغان د ګازو له څاګانو څخه په ورځني ډول 650,000 متر مکعب ګاز استخراجېږي چې د اقچې او شبرغان ښار کې د کورونو ترڅنګ بیات پاور او برېښنا په نورو بېلابېلو برخو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. په نیمروز کې د 11 ټانکره بې کیفیته تیلو د واردېدو مخنیوی شوی دی. د سټنډرډ ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د نیمروز ولایت له لارې له ایران څخه هیواد ته د واردېدونکو 11 ټانکره بې کیفیته تیلو د واردېدو مخه یې نیولې ده. یا د ادارې په دې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې له ټولو سوداګرو غوښتنه کړې چې د هیوادوالو د سر او مال ساتنې په موخه په غوره کیفیت او د سټنډرډ سره برابر توکي هیواد ته راوارد کړي. د یادونې وړ ده چې د سټنډرډ ملي ادارې له دې وړاندې هم په ځینو هیواد ته د بې کیفیته نفتي ساختماني او نورو توکو د واردېدو څخه مخنیوی کړی دی. له حریت رادیو څخه خبرونو ته غوږ یاست. په وروستي او سیمه ییز خبر کې اورئ چې ایران یو تن اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. ایراني تصنیم خبري اژانس خبر ورکړی چې یو تن د اسرائیلو استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شوی دی. دغه خبري اژانس د راپور له مخې دغه کس چې د 2023 میلادي کال د جنوري په 28مه د ایران په اصفهان ولایت کې په دفاعي صنعتي تاسیساتو د برید د پلان جوړولو پر مهال نیول شوی و، 13 ورځې اعدام شوی دی. د یادونې وړ ده چې
چې په دې اړه د اعدام شوي کس نور هویت نه دی په ډاګه شوی او په دې تور نور 4 تورن کسان هم د جنوري په 9 اعدام شوي وو. قدرمن اوریدونکو له حریت رادیو څخه مو تر دې مهاله مهم او روسي خبرونه هم دومره وو. زموږ نشراتو خبرونې دوام لري. له حریت رادیو سره پاتې شئ. پاتې ورځ مو نیکمرغه.